افغان چارواکي وایي د تخار پر مرکز طالقان ښار باندې د طالبانو برید یې په شا تنبولی دی. د تخار والي عبدالله قرلق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده. د زیاتوي جګړه د ښار څنډو ته رارسېدلې ده. تېره ورځ هم د ښار په لویدیځه برخه کې درنې جګړې وشوې. د تخار امنیتي چارواکي وایي د لویدیځ لوري ته عملیات هم پیل کړي او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مچو په هوایي حملو کې دې ډلې 14 وسلوال او 15 نور ټپیان کړي دي. افغان حکومت او طالبان ته تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغوی تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. بلخوا افغان هوایي ځواکونو هم نن تخار کې 9 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان هوایي ځواکونو د تخار ولایت مرکز اړوند چمچک او سرای سنگ سیمو کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 14 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې هم 7 طالبان وژلي دي. افغان ځواکونو د شیرزاد ولسوالۍ په هاشم خیلو سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 7 طالبان وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.